لګېدلې ده په دې شیشه دا شعاع لګېږي زما د بدن دا شعاع په دې شیشه لګېږي دلته ریکارډر لګېدلی دی دا شعاع جذبی شعاع دا برق شعاع نه دي دا شعاع دلته جذبېږي بس دا شعاع دي دا تصویر نه دی تصویر د رنګ نه جوړي او دا په دې کیمره کې رنګ نشته بلکې په دې کې څه شی دي شعاع دا شعاع پکې جذب شوي دي پوه شوئ نو چې شعاع پکې جذب شوي دویم دا ده چې دا عارضي دي د دې بجلی ته بنده که نه ښکاري چې بجلی ولګي بیا هغه شعاع را واپس هماغه شعاع را معاد کې شعاع دلته بندي کړي دي چې بجلی ولګي هغه شعاع ښکاره شي شعاع رڼا شي او چې بجلی بنده کړي نو بیا هغه شعاع پکې ورک شي نو دا اصل کې تصویر نه دی تصویر خو یا بوتي او یا رنګي او دا څه شی ده دا د بدن شعاع د دلته محفوظه شوې ده نو تر څو چې دا شعاع شعاعي نو دا تصویر نه ده خو چې دا شعاع بیا په کاغذ باندې رسم کې رنګ شي نو چې رنګ شي بیا به حرام شي او تر څو چې رنګ ترې نه جوړ شوی او تر څو چې شعاعي نو تر هغې پورې بعضې علما وایي چې جایزه ده زما نظر هم دا دی چې جایزه ده خو چې څوک وایي چې ناجایزه ده هغه ته به هم د احترام قایل یو لکه کشف الباري لیکلي چې ناجایزه ده غټه شرح ده د بخاري احسن الفتاوا هم لیکلي چې ناجایزه ده درس ترمذي لیکلي چې جایزه ده اشرف التوضیح لیکلي چې جایزه ده د فتاوی حقانین هم معلومیږي چې جایزه ده تصویر رنګ او دا رنګ نه دی بلکې شعاع ده پوه شئ خلاصه دا چې په دې ویډیو کې څو تخفیف دي اول تصویر د چاو متجسد دا خو متجسد نه دی دویم دا چې عارضي وي لکه د هندواړې او د خټکي او د دې بلاګانو نه جوړي دا هغه شی هم نه دی ځکه دا شعاع دي او هغې کې اعیان استعمال شوي دا اعیان دلته نه دي استعمال شوي او دارنګې دا غیر سایه‌دار تصویر دی غیر سایه‌دار کې بل اختلاف دی دارنګې دا کیمره پکې استعمال شوې ده کیمره کې بیا بل اختلاف دی نو د دومره اختلاف بیا ویډیو ده ویډیو کې بیا بل اختلاف دی نو د دومره اختلافاتو باوجود یو شی قطعي حرام نه جوړیږي لدې وجه نه جنګونه پې نه دي پکار نو کله چا هغه رایي چې حرام دي فبها کله چا دا رایي چې جایز دی فبها اشکال پکې نه دی پکار دې ځای پورې به بس کو لږ به درته ووایم یو دوه درې خبرې د تصویر په تفصیلاتو کې دا د اختلاف مې درته ذکر کړو لیکن بعض اقسام ضرور داسې و چې حرام دي بعض اقسام یقیني حرام و بعض علما یو قسم تم حرام نه وایي دوی وایي چې دا تصویر په ابتدا د اسلام کې حرام و ځکه چې وایي ذریعه د شرک وه لیکن اوس وایي د توحید عقیده راسخه ده لہذا اوس وایي د مطلق تصویر حرمت ختم دی لیکن دا قول غلط دی ځکه چې د نبی علیه السلام په زمونږ وایو چې دا نهی ته وایي چې منسوخه ده نو د نبی علیه السلام په زمانه کې منسوخه ده او که وروسته منسوخه ده که د نبی علیه السلام په زمانه کې تاسو ورته منسوخه وایي دلیل پیش کوي او که وروسته ورته منسوخه وایي نو وحی په غیر وحی څرنګه منسوخه وایي بله دا ده چې دوی دا علت ذکر کړو چې علت ورته دا و چې دا ذریعه د شرک وه نو دا خبره قطعي نه ده ځکه چې علت پکې په دې کې نه دی منحصر بلکې په حدیثو کې تصریح شوې ده چې اصل علت ورته المداحات بخلق الله دی او دا علت به تر کومې زمانې پورې خاص نه دی بله دا ده چې یو تصویر جوړول دی او یو تصویر ساتل دی د تصویر د ساتلو علت دا دی چې دا ذریعه د شرک ده او دا علت نه دی ختم ځکه چې شرک خو اوس هم په دنیا کې شته او خصوصا د تصویر عبادت کوونکي ډیر دي او د تصویر جوړولو علت المداحات بخلق الله دی دا کوم خلق چې مطلقی تصویر ته جایز وای دوی د سلیمان علیه السلام په د دین نه استدلال کوي چې د سلیمان علیه السلام په باره کې راځي چې یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل او شرایع من قبلنا حجت ده لیکن جواب دا دی چې هغه د بیروح شیانو تصویرونه و ځکه چې سلیمان علیه السلام د تورات متبع و په تورات کې تصویرونو ته حرام ویلی و د موجوده تورات په دوو کتابونو یو خروج شلم نمبر صفحه او یو استثناء شپاړسم نمبر صفحه په دې دواړو صفحو د تورات کې د تصویر حرمت ذکر شوی دی بالفرض که جایز هم شي نو دا شرایع من قبلنا مطلقا حجت نه دي بلکې الته حجت دی چې من غیر نکیرین وي دوی د حضرت عایشه د پردې والا واقعین هم استدلال کوي چې دا بیا پیښه شوې وه
نو که مکروه تحریمی وې نو د حضرت عائشه د پردې والا واقعه به بیا نه پیښېدله. نو جواب دا دی چې دا واقعه اگر چې بیا پیښه شوې ده لیکن د زی روح تصویر والا د پردې واقعه صرف یو ځل پیښه شوې و. هغه بیا چې پیښه شوې و هغه د نورو تصویرونو والا پردې وي، د غیر زی روح والا پردې وي. نو باب التصاویر باب د په بیان د تصویرونو کې دا مسله خو مې درته تفصیلی ذکر کړه. اوس به سبا ته به د شناختی کارت او د پاسپورت او د اخبار دا درې مسلې به سبا ته بیان کوم. اوس بس دی دې ځکه بس.